په روزۍ پسې مه لالهانده کېږه. سلامونه، وخت مو بخیر. کامران افغان یم او راځو نن د همدغې موضوع په باره کې خبرې کوو چې په روزۍ پسې مه لالهانده کېږه، ځکه الله تعالی داسې روزي رسان دی چې په خټه کې چینجي ته روزي ورکوي. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. په ځمکه کې هیڅ داسې کوم خوځنده ساکښ نشته چې د هغه روزي د الله جل جلاله پر غاړه نه وي. بل آیت کې فرمایي یطعم ولا یطعم، روزي ورکوي روزي اخلي نه. ای انسانه، ته له چینجي، کاب او مارغه نه ډېر غوره او ښه یې، نو بیا ولې د روزۍ په اړه خفه کېږي؟ زه ډېر داسې خلک پیژنم چې الله تعالی څخه د لرېوالي له امله پر نیستۍ او بېوزلتوب اخته او په غمونو کې کړل دي. ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا. څوک چې زما له ذکر یعنې قرآن نه مخ واړوي، د هغه لپاره به په دنیا کې تنګ ژوند وي. دغه راز فرمایي ذلك بأن الله لم يكن مغير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. دا د الله سبحانه وتعالی له دې حالت سره سم وشول چې هغه هیڅ یو نعمت چې کوم قوم ته ور په برخه کړی وي تر هغه پورې نه بدلوي چې هغه قوم خپله کړنلاره او کړنچاره نه وي بدله کړي. د یو شاعر په وینا ای پر لیلې مینه، ته په لیلې پسې ژړېږي او لیلې خو تا خپله وژلې. یعنې مونږه خپله دغه رزق او روزي خپله په ځان بنده کړې ده، خو بیا هم وایو، بیا هم خفه کېږو. نه، موږ باید هیڅ خفه نه شو. دا د الله تعالی لورې امتحانونه دي چې په موږ باندې راځي. نو قدرمنو، نننۍ موضوع د روزي پسې مه لالهانده کېږي دغه موضوع وه. امید لرم چې خوښه شوي به مې او د خوښې وړ به مو ګرځېدلي وي. تر بلې موضوع پورې ما ته اجازت راکړئ. د الله حافظ. ښه وخت، خوشحاله وختونه ولرئ.